سلامونه قدرمنو، تاسو د خپل ژوند ته پام کړی دی چې زموږ په ژوند کې څومره وام، ویره او خوف دی. د دشمن چالونه، د دشمن منصوبې په ټول پښتانه قام کې ورورګلوي وژلې، مینه یې وژلې، خپلوي یې وژلې، یووالي ته د پای ټکی ایښی او په موږ کې یوازې ویره، وام، ډر او خوف ژوندی ساتلی. قدرمنو، په چا کې په کوم وجود کې چې وام او ویره وي، هغه وجود په ټول ژوند کامیابي نسوی ترلاسه کول، هغه تعلیم نسوی ترلاسه کول، هغه له اولاد سره، له ښځې سره، له کلیوالو خپلوانو سره ښه او د خوشحالۍ ژوند نسوی کولی. لویه خبره ده چې وام ویره په هوش حواس کې نه پرېږدي. او بل دې شي ته پام کړی دی چې اوس هم په موږ کې وام او ویره ژوندی ساتل کېږي. هر څوک چې موږ ته خبرې کوي، مجلس کوي، هغه په موږ کې وام ژوندی ساتي، وام ګړندی ساتي، ویره را پکې ژوندی ساتي. تاسو د پښتنو ماشومان لیدلی دي چې له وام او ویرې د دوی مخونه، شکلونه داسې مړه دي. زموږ ځوانان تاسو لیدلی دي، زموږ سپین ږیري تاسو لیدلی دي چې له وام او ویرې شکلونه داسې مړه دي. د جهان سپین ږیري ځوانان او ماشومان ژوندي وي، شکلونه یې داسې لکه د ګلانو غوندې غوړېدلي، او د پښتنو ټول شکلونه مړاوي دي، سړی ځینې بیریږي. هر وخت موږ ته وام را ښول کېږي، په موږ کې وام ژوندی ساتل کېږي. دا منصوبه ده، دا د دښمنانو منصوبه ده چې پښتون به خوشحاله ورځ نه لري، په وام ویره کې به ساتل کېږي. او هغه سړی چې وام ویره پکښې کې په خپل هوش حواس کې نسي اوسېدلی. د وام ویرې خلک چې په چا کې وام ویره یې، هغه ډېر زر خطا ایستل کېږي او د ځان په ګټه استعمال کېږي. لکه پښتانه زموږ په ښځو کې څومره وام او ویره ده، د مارګېزمي، د پیریانانو. زموږ ښځه د شپې نسوی کولی چې منا ته ولاړه سي یا بل یو ضرورت پرکې، یوازې خامخا به میړه ورسره یي، زوی به ورسره یي، یا به ورور ورسره یي. دومره ویرولې دي. یوازې تنها نسوی بیده کېدلی، ویریږي. په کور کې د ورځې چې یوازې پاته سي، بیریږي، خامخا به یو څوک ورسره یي. دا وام ویره، په دې باندې باید موږ سوچ وکړو، غور فکر وکړو چې دا ولې په موږ کې وام ویره ژوندی ساتل سوې ده. او دا د دښمنانو چال دی چې پښتون به ټول عمر په هوش حواس کې نه یي، نفسیاتي مریض به یي او ژوند به له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي. نو قدرمنو، ما په دې دغه ویډیو وکړله چې وام ویره خالي په پښتانه کې نه علم سته، نه پوه سته، ورورګلوي نسته، مینه پکې وژل سوې ده. هر څه یې له لاسه ورکړي دي. یعنې موږ خویندې هم خرڅو، میندې هم خرڅو، دونې له عقله پاته خلک یو. نو دا د دښمنانو چال دی. په دې به فکر کوو دا وام ویره چا راکې ژوندی ساتلې ده، ولې ساتلې ده. قدرمنو، وام ویره چې په هر چا کې، هغه د ټول عمر مریض دی. تر څو پورې په چا کې وام ویره یي، تر هغو مریض دی. نو په ټولو پښتنو کې وام ویره سته او تر مرګه ورسره یي. چې پیدا سي وام ویره پکې اچي، چې مړ کېږي د وام ویره، ورسره قبر ته ځي. نو د وام ویرې دا ګټې خلک ترلاسه کوي، تعویضونو ته ځي، څاښتونه کوي، ډاکټرانو ته ځي، زیارتونو ته ځي، 24 ګنټې دی د خپل وجود علاج کوي. ولې تر څو پورې په چا کې وام ویره یي، هغه مریض دی. او په پښتنو کې ټول عمر وام ویره یي، شپه ورځ یي. نو دی شپه ورځ خپل علاج کوي، د ورځې منډې وي، د شپې منډې وي. او بل دا دی، د پاکستان ټول ډاکټران په دغه پښتنو آباد دي. په دې کې وام ویره سته، نو دی مریض دی، د ټول عمر مریض دی. په ګونیو دوای ورکوي، 3 میاشتې بعد راځي بیا دوای ورکوي. وام ویره به له بدنه باسو، له وطنه به باسو، له خاورې به باسو. دا زموږ د دښمنانو منصوبه ده چې پښتون به په روغه تڼۍ باندې ژوند نه کوي، خوشحالي به نه ویني.